بل باب د بیا د قرآن عظیم شان په فضایلو کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم اجابت نه کوي. الله هیڅ بنده ته په هیڅ شي کې افضل تر هغه دوه رکعتو چې دی لمونځ کوي. غوږ نیول کنایه ده د اجابت نه د قبولي نه. الله هیڅ شي ته دومره غوږ ښه نه نیسي لکه بنده چې دوه رکعته لمونځ کوي په لمانځه کې چې وي په قرآن عظیم شان وي او د دغه انسان په سر باندې چې تر څو دی په لمانځه لګیا دی د خدای د رحمت نزول شروع وي. او ان البر لا یضر علی راسه، دا رابیږي په سر د عبد باندې تر څو چې په لمانځه کې او الله ته نه نږدې کېږي بنده په هیڅ شي په مثل د هغه څه چې خرج منه. خرج منه څه معنی؟ چې نزول د الله نه راغلی چې قرآن عظیم شان ده. په قرآن چې څومره نږدې کېږي په بل هیڅ شي دومره نه نږدې کېږي. حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب ننوي واري ربي کریم په خوب باندې ویني. په آخر وار کې دا ارمان کوي چې کاش کې چې ما خدا پښتنه تر کړې وای چې الله تعالی په کوم عمل باندې ډېر درنږدې کېږي. چې بل واري په خوب ولید نو الله نه پښتنه کوي چې الله تعالی په کوم عمل ډېر په کوم شي ډېر درنږدې کېږي او دې به کلامي ما په کلام باندې ما ته ډېر درنږدې کېږي. بیا ډېر دی امید زیاده بفهم او بغیر فهم. اتا په کلام سره د ترجمه چې چا زده وي تا ته درنږدې کېږي او کنه دغسې تلاوت چې کین درنږدې کېږي الله تعالی ورته بفهم او بغیر فهم. خو مخکې ما د رتبو کې خود فرق شته. رتبو کې خود فرق شته. نور خو چې نفس لفظ د قرآن حرف یې الله نیکي درته لیکلی په هره نیکي سره خدای پاک ته نږدې کېږي که نه نږدې کېږي؟ خو په هره نیکي الله ته نږدې کېږي. تر ټولو نه د الله د قرب بهترین لار هغه قرآن عظیم شان ده. صراط مستقیم ده، حبل متین ده. د خلکو د هدایت لپاره چې الله څومره کتابونه را لېږلي په ټولو کتابو کې اعلی مقام د قرآن عظیم شان ده. خو مخکې ما درته ویلي چې دا نور ټول علوم د دغه خادم دي. نفس په علم څه چې ووتې د خدای د رضا دپاره الله ته نږدېکت شروع شو چې مري متابع چې وي جنت وي، چې روان ده چې څنګه مري او منتها د طالبه هغه جنت وي.